بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کمیونټي ډیولپمنٹ پبلک سکول تلاش کې دا شیبه ولاړې ما د ډېر محترم زمونږه د ایم ډي صاحب زمونږه د پرنسپل صاحب او فیکلټي چې څومره هم معززین ممبران دي د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او په تیره د دې ټولو ګلالو ماشومانو زمونږه ماشومان راغلي دي ماشومان راغلي دي او یو ټپه راته رايادېږي چې بچی د سکول نه قلار نشي زه به پردی جامې ګنډم تا به ساتمه یعنې په دغه ټپه کې اوس موجود په دې پرنسپل آفس کې وې چې زمونږ په ټپه کې په شعر کې یا په ادب کې زمونږ مجموعي ژوند یا د ژوند ټولنیزه عکاسي شوې ده نو په دې ټپه کې زمونږ د پښتنې مور یو فریاد دی چې بچی د سکول نه قلار نشي زه به پردی جامې ګنډم تا به ساتمه چونکې دلته غربت دی دلته جنګونه تیر شوي دي او بیا د مور دې پښتو ته ګورئ چې هغه د تعلیم د علم په اهمیت باندې دومره پوهه ده چې هغه په خپله هغه غریبه ژبه باندې وایي چې بچی د سکول نه قلار نشي زه به پردی جامې ګنډم تا به ساتمه د تعلیم په اهمیت باندې په ورځو په کتابونو خبرې کېدی شي د اسلام نه راواخله او په پښتو باندې راولګوئ ځای په ځای باندې د علم د پوهې د تعلیم د ارزښت او د اهمیت خبره راغلې ده او بیا دا هم ویلی شوي دي چې علم حاصلول په هر نارینه او زنانه باندې فرض دي او دا خبره هم په ذهن کې وساتئ ګورئ که تاسو غواړئ نپولین خبره چې معاشره د تعلیم یافته شي مور به تعلیم یافته کوئ د هغه چې په کومه غېږه کې باید هغې د بچي تربیت کېږي هغه به تعلیم یافته وي نو زما دې ځوانانو ته او دې پیغلو ته دا خواست دی چې بچو تاسو باندې مور او پلار یو ډېر باور کړی دی یو ډېر یقین د باندې کړی دی او دې سکول ته یې رالېږلي داسې کردار وکئ داسې یو روښانه آینه خپل وړاندې کوي چې سبا له هره مور او هر پلار په ډېر ډاډ زړه سره په هسکې شملې سره تاسو تر سکول تنبې پورې راوړئ کله بدبختانه مونږه سوچ لا هغسې پوخ نه مونږ په خپلو پښو باندې نه ولاړ نو داسې څه وشي زموږ نه چې هغه نه یوازې زموږ د بلاک کېدو د فریز کېدو د جمود د ودرېدو ذریعه وګرځي بلکې موږ نورو خلکو ته لارې بندې کړو او د دې یو وړوکی غوندې مثال دی نو مې نه اخیسته غواړم خو زه په دې میډیا کې لګیم خلک انکریج کوم هغه که زمونږ خویندې دي که بچی دي که هلکان دي زه وایم چې چا له الله کوم صلاحیت ورکړی دی چې هغه ته موږ یو میډیم ورکړو نو داسې یوه پیغله هم موږ راوسته د شاعري په حیث باندې موږ انټروډیوس کړه چې دا مخکې نو هغه بیا د وخت سره موږ نه یې لار بدله کړه نو ما ته یې یوه خبره درته کومه عاجزانه التجا که ته دا میډیا صحیح استعمال نه کړې او خدای مکه په غلطو لارو روانه شي نو سبا نه به بل څوک په خپل بچی یا په لور باندې دا یقین نه کوي هغه به نه راځي په دنیا کې هیڅ شی ښه او بد نشته دی بای ډیفالټ دا چاړه نه ده په دې باندې تاسو الوګان کټ کولی شئ ټماټر کټ کولی شئ مڼکې کټ کولی شئ یا نور څه او په دغه چاړه تاسو ځان هم والی شئ نو مسله په چاړه کې نه ده مسله ستا په ذهن کې ده دا موبایل دی د دې نه تاسو مثبت کار اخیستی شئ د خپل تعلیم په یوټیوب باندې تاسو سرچ کولی شئ په ګوګل باندې تاسو ریسرچ کتی شئ ارټیکل یې کتی شئ علم کتی شئ پوهه حاصلولی شئ خو هم دغه موبایل دی چې په دې کې عجیبه لارې هم دي نو هر څه په دې باندې انحصار لري چې هغه تاسو استعمال څنګه کوئ زه ډېر خوشحالېږم چې په تالاش غوندې سیمه کې دا ګلالې ماشومان یې وینم دا ځوانان یې وینم تاسو یقین وکړئ زه دنیا کې ګرځم زما زړه راغټ شي ما کې وینه رازیاتېږي تاسو کې زه وینم چې سبا له به د دې سیمې نه د امن د محبت او د انسانیت یو ډېر لوی غږ جوړېږي تعلیم په انسان کې شعور راولي پوهه راولي او ستاسو هغه تعلیم چې د دې سکول د تنبې نه بهر خلک تاسو کې یو واضحه فرق محسوس نه کړي چې خلک دا ونه وایي چې دا د کمیونټي ډیولپمنٹ پبلک سکول جنۍ ده یا هلک دی د دې تربیت ته ګوره ناستې ولاړې ته ګوره د مشرانو سره رویې ته ګوره کور کې د مور و پلار سره خبرې ته ګوره چې دا فرق تاسو کې را نشي نو هغه مې راوس وایي داسې تعلیم دی په بلا ولګي چې د وړو بورې ته ملا ولګي بیا د دې تعلیم هېڅ معنی نشته دی تعلیم په انسانانو کې دا فرق څرګندوي چې د ده رویه د ده ناسته ولاړه د ده به د خلکو سره ډیلینګ څنګه وي دغه تاسو ته خبرې وي عزیز لالا دغه شعر باندې به ستاسو دا خبرې ختمې کړم یوه خبره به فیکلټي ممبرز ته کوم هغه دې هم ستاسو په مخ کې وي عزیز لالا وایي چې د سرتورې مور څادر شي د غمجنې خور اختر شي
انجینیر شي ډاکټر شي د دې قام په غم خبر شي. تاسو کې که هر قسمه انجینیر ډاکټر صحافي وکیل څه روزي خو باید چې د دې قام د دې جړېدلې دردېدلې ماښامونه خبرې او بچو ستاسو ډېرې ذمهوارۍ جوړېږي دا وطن به آبادو دا پښتانه به سوکاله کوو په دې کې ستاسو بنیادي کردار دی تاسو د هغه لویې ماڼۍ بنیادي خښته یې خښته چې د دې نه به دا ماڼۍ جوړېږي. خوشحاله راته اوسئ. د استادانو دپاره ماته یوه قصه را یادېږي ډېره مې خوښه شوې وه. استاد چې په صحیح معنی کې استاد وي ایم ډي صاحب دا دومره معتبره حواله د استاد او یا د استاد وزډم او ټپ چې دا ټول عمر یاد پاتې کېږي. اوس صحیح استاد څه ته وایي؟ یو ځوان و نو وایي هغه داسې یو جنازه وشوه او بیا یې لاسنیوۍ ته خلک ناست وو دعا یې کوله. نو یو ځوان ورغی داسې په کټ کې د بوډا سره کېناست. نو هغه بوډا ورته وایي چې بچی خو مې نه پېژندې ابن صاحب. نو دا ځوان ورته وایي چې سرجي زه ستا شاګرد وم په 5م کلاس کې. دی وایي ښه بچیه شاګردان خو ډېر شوي دي مونږ بوډاګان شوي وو ما اوس هېر دي چې ته زما شاګرد وي. ده ته وایي چې بچیه اوس ته څه کوې؟ هغه ورته وایي چې سرجي زه هم اوس استاد یم. هغه ورته وایي چې ښه نو ته چا نه متاثره وي موټیویشن دې څوک و چې ته استاد وي؟ دا ځوان هلک ورته وایي سرجي وایي زه ستا نه متاثره شوی وم. ده ته وایي چې ما څه کړي زه خو یو عام استاد وم لکه اوس د تلاش یا د برابرول د دې خو یو عام استاد یم. هغه وایي سرجي وایي داسې کار وشو چې یو ورځ په کلاس کې ګړۍ یې د چا نه پټه شوه ګړۍ. نو یې تا وایي چې ګړۍ چا پټه کړې ده؟ وایي موږ ټول غلي شو که نه ټول لکه ماشومان یو بل نه په شرارت ګړۍ واخلي یا کتاب پټ یا څه وایي ټول غلي شو. بهر وایي تاسو بیا وایي چې ټول پاسئ. وایي موږ ټول پاڅېدو او وایي تاسو وایي چې زه به د هر چا تالاشي اخلم. نو وایي تاسو راتلئ او موږ ټولو ته وایي چې سترګې پټې کړئ چې یو بل ونه وینئ که نه. نو وایي موږ ټولو سترګې پټې کړې وایي تاسو جیبونو کې لاس وهل چې دا ګړۍ چا راستي وایي تاسو زما جیب ته لاس راوړئ او هغه ګړۍ تاسو زما له جیب نه برآمد کړه. خو وایي نن پورې تاسو هېڅ یو شاګرد ته چا ته دا ونه وایي چې هغه ګړۍ ما پټه کړې وه. نو دې استاد ورته وایي چې تا ته پته ده چې ما صرف سټوډنټانو ته ونه وایي چې سترګې پټې کوي. وایي ما چې کله ستاسو جیبونو کې لاس وهل نو ما خپل هم سترګې پټې کړې وي. وایي ما چې دا احساس ما ته ونه شي چې په دې کلاس کې دا ګړۍ چا پټه کړې. This is what the real teacher is. استاد دومره معتبري دومره دروند چې هغه کې دومره دروندوالی چې هغه خپل د شاګرد حیا خپل په وړاندې هم نه ورکول غواړي. نو دا دوی له الله تعالی یو ډېره معتبره پېښه ورکړې ده. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوي وو چې بېشکه ما ته معلم راولېږلې دنیا ته. هغه یو ډېر وژنري انسان د دې دنیا. دا هغه پېښه ده د دوی مشابهت د هغه ذات سره دی. لهذا دوی دې هم دا ذمهواري وګڼي خپله تاسو ماشومان دا ټول تاسو د دوی بچي یې نیغ په نیغ. خدای ګواهي زه چې کوم ماشوم سره ملاوېږم ساحل صاحب ووایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا اندازې یو دی. دا ماشومان زموږ د ټولو شریک ماشومان دي. ستاسو په ذهن په کار کو دغه 2-3 خبرې خپل پیس کې پورې ونغاړئ ځان سره وټکئ چې کار کول دي محنت کول دي. دا سوچ مه کوئ چې زما پلار معنی نه او زما مور معنی نه او ایم ډي صاحب معنی. تاسو خو ځان یې نه یې تاسو ماشومان خو نه یې که نه. په انسان کې خپل یو بټن لګېدل دی د ضمیر په شکل کې چې کله تاسو ته ستاسو ضمیر وایي که نه چې دا کار نه دي کول دا غلط دی بس هغې له مزه خپل د ځان احتساب ځان سره په خپله باندې کوئ او خپل د ځان دپاره هم خپل پلار شئ هم خپل ورور شئ هم خپل تره شئ. دغسې د دا سیسټم مخکې ځي. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. آباد راته اوسئ ښاد راته اوسئ او په دې به دا خبرې راغونډې کړو چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چنار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی او چې د خپل قام په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. خوشحاله راته اوسئ. ډېره مننه.